سورة نوح د مکی سورت ته او بدی کی 30 آیتونه دي یا 28 آیتونه بکی دي. بدی کی الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سورة نوح موضوع دي نمنا معلومة ده چې بدیګ الله سبحانه وتعالى د نوح علیه السلام تذکره کړی ده، دا غیر دعوت طریقې به کې خولې ده او داغه قوم داغه دعوت په مقابله کې سره د عملو دا خبره به کې الله کړی ده. لنډه ده چې د سورت چې په دې کې الله سبحانه وتعالى تسلیم ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا چې وګوره د نوح علیه السلام قوم داغه خبره نو منل نو متبا کړیو دوی شند مکی د مشرکین دا هم ز تبا کولای شي. بل بکی رب العالمین طریقه خي هغه چاته چې څوک دعوت ورکول غواړي د الله دین طرف ته نو دعوت په دې طریقه کې د یو منهج ذکر نوح علیه السلام نه چې هغه دعوت په بسه طریقه باندې کو. الله سبحانه وتعالى بکی وی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يقينا من قليقلو نوح عليه السلام قوم داغتا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بديتي وير وقوم خبل مخكد دينا جراب شي دويت عذاب دردناك الله دې خبره پر مې لګلو چې خپل قوم وير او مخکې دینه چې په دوی باندې دردناک عذاب راشي نو دې عذاب نه بچ کیږي نو ستا خبره دی ومني. نوح علیہ السلام اولنې پیغمبر او رسول دې زمکې ته او آدم علیہ السلام اولنې نبی دی. عبد الله بن عباس له روایت ته وی چې کان بین نوح و آدم علیهم السلام 10 قرون د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام په منځ کې لس پیړۍ وي یعنی زر کالو كلهم على شريعه من الحق او د زر کاله خلق بالکل الله په دین باندې خبره ابرو کوم دین چې الله دې په دغه باندې عمل کو فاختلفوا نو کله چې به کې اختلاف پیدا شو بي دینه به کې اراله او باقیده کې ګډوډواله راغی فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نو الله بیا پیغمبران را لېږل شروع کړو. دغه نه مخکې پیغمبر د ضرورت نو خلک ټول برابر دین باندې او ان شاء الله دغه واقعه به باخره کې به ذکر کوو کله چې نوح عليه السلام د قوم د بوتانو تذکره راشي چې په دې قوم کې د شرک څنګه راغله. خو دې کې دا خبره معلومه شو چې د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې چې خلکونه دا به صحیح دین باندې خو چې کله ګډ وډ شو الله سبحانه وتعالى پیغمبر راولېو او دا الله طریقه ده چې کله یو قوم د الله د لارې نه خو دې خو کېږي نو الله د پیغمبر ولې حجت په قائم کې سوال وسه نه وي نو دا شان دوس د علماو ذمہواری ده چې بچا کوم څه غلط کاری په کار جګته بیان کی جو حجت په باندې قائمي. نوح علیہ السلام الله سبحانه وتعالى خپل قوم ته ولېګو او که نوح علیہ السلام سیرت یا دغه د بحث په تفصیل سره ورته غواړي نو په دې باندې ما بیان کړی
نوح علیہ السلام تذکره په قرآن کې هغه ووري هلته دې ښه تفصیل دی نو دې کې موږ د دې صورت ترجمه مختصر تفسیر به کوو نو د هغه هرې خبرې له موږ نشو تللی د هغه د ژوند هرې حصې له نشو تللی قال يا قوم او یا غی قوم زمان إني لكم نذير مبين يقينا زتا سلرا يردر كون كيخ كار يما أن يعبدوا الله چه بندگیو کئی دا اللہ دا خبر مونږ سره بار بار تیر شوی د قرآن په درسونو کې چې د پیغمبرانو اولنې دعوت صحیح چې الله سبحانه وتعالی توحید ومني اولنې دعوت دغه دانی چې مونږ کوي ښه اخلاق ساتي نه دا ورسته دینه بعد راځي چې عقیده سړي برابر نه مونږ نه قبلي چې توحید وسره نه دغه یو عبادت هم نه قبلي نو ځکه بنیاد نه شروع کې ګوره مونږ چې دی کې الله سبحانه وتعالی موږ ته دعوت طریقه خي نه د دعوت طریقې زده کا چې دعوت شروع کې نو سنه به شروع کې د توحید نه به شروع کې دا بعض خلک دعوت کې یو طرف پیرانی ولای لکه بعض صرف د منځ بحث ډیر کوي نو بعض چې صرف د جهاد خبرې کوي بعض چې صرف د خو اخلاقو خبرې کوي بعض صرف چې نه د بل یو دي چې عبادت بل ټینګ کړي دي ته نیمچه دعوت ویل کېږي نیمچه دا پوره دعوت نه دی یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه دین به خلکو ته پوره بیانې دعوت به د پوره دین طرف ته ورکې نو د دین شروع کېږي د کوم ځای نه د توحید نه شروع کېږي توحید نه شروع که هر خبره به پکې راشي هر مسله به دین کې مخې ته راځي خو یو طرف رانیوه او صرف په هغې باندې دعوتونه کول د دعوت صحیح منهج دا نه دی نو نوح علیه السلام څه ووي وی زه راغلی یم تاسو له یره درکوونکی ښکاره چې بندګي وکئ د الله واتقوه ویریږئ د الله نه واطیعون او تابعداري وکئ زما یغفر لکم من ذنوبکم وببخي تاسو ته ګناهونه ستاسو که تاسو زما خبره وي ومنل نه الله به ستاسو ګناهونه وبخي ويؤخركم إلى أجل مسمى او رستو بکی تاسو لرا نیټه مقرری پوری مطلب دا کې تاسو زما خبره ومنل الله بدن عذاب لری کی دی نیټه پوری عذاب به نه راوړي الا دا کې تاسو خبره نه منل نه به بدن عذاب راځي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر یقینا نیټه د الله کله چې راشي نه بشي رستو کېده لو كنتم تعلمون کچر د تاسو پوهیږئ الله چې به نیټه کې مقرر کړي د عذاب د پر نه غوښنه مکه کیږي او نه ورسته کیږي څه فیصله چې الله سبحانه وتعالی وکړي دا نوح علیه السلام هغوی سره دعوت شروع کړو الله په قرآن کې بل ځای کې سوي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما الله وی زر کاله د خپل قوم کې دعوت کړي دي الا 50 عاما سیوا د 50 کالو نه نیم سو کاله دعوت کړي شروع د توحید نو کړو به لګیاو خو قوم د خبره نه منله هغوی به دبه یو سوی هغوی به بل سوی دبه یو سوی هغوی بل سوی دا طریقه وسوم ده همیشه دي چې کله حق پرست خلک دعوت کوي نو دغه په مقابله کې دغه دشمنانی دغه د دعوت په مقابله کې خلک شبهه پیش کوي دغه د بدنامولو لپاره خلک کوشش کوي دغه طریقه نوح علیه السلام سره اول شروع شوه نه کبل پر څوک ته تنګي په دعوت کې یسته دعوت نه مری نیت ساته چې اولنې پیغمبر چې د زمکه د کمرغه نوح علیه السلام نه نیم سو کال دعوت هغه کړي خلکو بغه بسیم ډېډې سویلي نو په تابه چې د ورځ خبرو کړو نشي چلو شو د خلکو خلی څوک بندول شي او ډېر قمقل سره چې خلک راځي کولو پسې لګېدلې زبر ټول خلک راځي کوم د څو قمقل سره ټول خلک چې څوک وي چې زبر خلک راځي کوم کنه والله لازم د قیامت پورې ټیم ورګه د خلک ته نه راځي کی د خلکو خواجيبه طبيعت چې خوښ شو اسمان ته دی وخیږي او چې بدی شوي معمولی خبره ده به ولي دا هغه غلط هم نه خود ته به غلط ښکاری اسمان نه راول زمکه ته به راوچی او د خلکو طبيعت ته د خلکو په طبيعت به سمزه د خلکو په طبيعت به شګړې دین یو خبره به مونږ کی د چا چې خوخي هغه به سم یو دغه جوړ کی
او چې چا بدی شي په لک په سکند بینه لګي ګوره چې د اسمان نه بدرول زمکه ته بدرول چې مړه ته ګوره خبرو ته ګوره لیکن دا خو هغه سره وخت ته جوړ شي پتون صحیح شي پتون خو سمک ته بیت وسر نه لګي نو خلق چې څوک راځي کی چې رضا پر لګم چې خلق راځي کوم د قمقل سره ته دین بیانوا رب العالمین راځي که خلق بدنه راځي او چې څوک نه راځي کیږي نه دی راځي کیږي اوس د قران او حدیث سودا موږ بدی نشي کولای چې ټول خلک درنه راځي چې موږ قران او حدیث خرڅ نه موږ به قران او حدیث بیانو که څوک راځي کیږي راځي دي او که څوک نه راځي کیږي نو نه دی راځي کیږي زموږ چې لازم اوري خو نه ټول خلک راځي کو زموږ لازم اوري او د دې لپاره موږ لګیو چې رب العالمین راځي کو دغه زموږ مقصد او هدف دی خبر می دی پوری کوله چې نوح علیه السلام نه نیم سو کړه داوود کړه د واجبې خبره هغه ته مخې تراغلی نو کله چې ډیر کوششونه کړو قوم خبره ونه منله نو نوح علیه السلام شکایت کو چاته الله سبحانه وتعالى ته په دې کې دا دلیل دی چې شکوې او شکایتونه چاله وړه الله سبحانه وتعالى الله د خپل غم او پریاد دغه ته وروا ځکه چې هغه حل راويستې شي او غیر حل کولای شي دا بس غریبانه په مخلوقات وشي منډي وي نو سی وي قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا او یا غیر بزما یقینا ما دعوت ورکو قوم خپل تشپا ورز نه نیم سو کړه دعوت ورکړه د شپه ورز دا بس چې تابته چا د نصیحت کی به سوې بس ته قیامت برغم سوک نہیں لیجیے یا اب تم آباسو کو اب تم ہوتا نصیحتو کو خانو نوح علیہ السلام خو نهنیم سو کار لیگیا دا شپا ورز لیگیا دیتا دعی ہوئی خواه کله چې دعی مقصد دیگه دا فائده ازدکے دا دعی مقصد چې کله دنیا نئی نو دا شپا ورز بکی نگوری گوری کم دعی چې مخلص دی هر ټیم دا اللہ سبحانه تعالی دین بیانی دی بکی دیتا نگوری چې شپا دا کدا ورز دا ذکر چې اغیر تنخواہ سره دا پیسو سره کار نشته او کم داعی چې ولیاذ بالله د پیسو تنخواه پر لګي ته پیسې بند کې به بیانو کی نه ما بخپل یو کس دي چې لیدلو ما ته ورځ خبره دي وکړه ما ته دي تکړه لګ پوي د پلاني جمعات کې مې دا کسان دي دا ډېر زموږ د پښتنو ورونه راځي دا چې دمه یو پیژمه خبره کوه ما ته دغه الفاظ وی چې پیسې وکینی ول لازم کله ټکه مو به صحیح یو خدای دی خو ګوري خبره دې مونږ ته صفا وکړه نو چې کوم سړی د دنیا لالچي او د دنیا وګي نه دې دعوت کې د اخلاص نه دې بګی دانه کې چې رزه د شپیم لګي د ورځ نه دې په هغه ټیم کې کوي چې پیسې او ته ملويږي څه پایده نه بیا به دعوتونه دلنه کوي او موږ هغه مخلصوم لیدلې دي چې دا وی نه تنخواه مقصدی نه پیسې مقصدی نه د چانه سغواړي نه چاته سوي چې مال داو کمال دغو نغو به شپه ورسنه ګوري چې سټیم ته او هغه کې بدن کې طاقتي ناغه بد الله سبحانه وتعالى دین بیان ده نوح علیہ السلام طریقه فلم يزدهم دعائي الا فرارا نزيات نکو دوی لرا رابر الزمان مگر تختار انسان وی چې نه نیم سو کال داود کړه شپه ورځ کړه د خوري خولي سمره راوتی نه وی الله چې څومره بوله داود ډیر ورکو دومره باغ زمانه تختیدو د نوح علیہ السلام کوشش او د وی جواب واني كلما دعوتهم لتغفر لهم او یقینا هر کله چې مارو بلل دوی لتغفر لهم د دې لپاره چې تبخانو کې دوی ته ګوره پر داود کې ور نوح علیہ السلام سپیسیم نه غواړي ځکه وبځي ګل الله سوي نوح علیہ السلام خپل قوم ته یا قومي لا اسالكم عليه ما لا قوم زدنا بدیم مزدوركم نه غواړم ان اجري على الله زما اجر د سره دی د الله سره نو نوح تبي اولي قوم ته دعوت ورکه لتغفر لهم چې بخانه ورته کیته یعنی دوس څومره خیر خوای دی قوم نن سبا چې کوم خیر خوای دی مسلمانانو قران او حدیث وته بیانې باغ خلک لګي سنس خبري باغ به جوړی کی او خیر خوای وي خلک راشي قران او حدیث طرف ته راشي صفا دین طرف ته ها چې هر کله نوح علیہ السلام دعوت ورکو د دې پر چلو بخیناغو بسې چل کو
جعلوا أصابعهم في آذانهم دوی وګرځوي ګوتې یا وګرځي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې واستغشوا ثيابهم وزان پټ کې په جامو خپلو کې واصروا کلک شي په ضد باندې واستكبروا استكبارا ولوی کوي په لوی کولو سره چې نوح علیه السلام خبرې شروع کړې هغه په غوږونو کې ګوتې کې اخلي او پزان چې کله نوح علیه السلام ولید په لار روانو د کمیس پر اوچت ګوډې مخ به وجوړو چې بده باندې نظر نه لګي تاسو دغه د زونه یې سخشي چې کوم سړی ته د دنیا او د آخرت کامیابی خو دا خبره چې دوی اوري د غوګونو کې به ګوتې کې هودي نن سبا دا خبر اشتي چې کوم سړی حق بیانې چې ولاره تیری د خلکو د بد بدو ګوري شي ته به چې پتین چې د سوک روان دی ګوري چې قاتل روان دی چې بدمعاش روان دی چې ته بیجن انسان روان دی نه دوی ته بد بدی ګوري چې د دین بیانې په ډیرو ځینو کې نوح علیه السلام دا واقعه راغلی غزي اشاره بوته کو الله وی کله چې نوح علیه السلام خپل قوم له دعوت ورکونو جواب دغوي سو داود ذکر شروع قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الله مشران چې کوم د قومونو اول خبره غوي شروع او مشه د حق مقابله چې کینو د قوم کې د غټ خلکو د مشران اول کې کمزوري اول نشي کوله نغوي نوح علیه السلام ته ویل ته موږ ته سبب گمراهي کې ښکاری دا عجیب خبره چې وسړی حق ولا د سوي ویل ته ماته گمراه وانت کې ښکاری او د بخپله گمراه دي ناغه ول جواب ګوره دغه دي اخلاق ته قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين قوم زمان په باندې گمراهي نشته او نه زما گمراهي کیما خو حقیقت د دې الله طرفنا پیغمبر یما په بل ځکه دا غوسوي په بل موقع باندې ما نراك الا بشر مثلنا نوح علیه السلام ته نوح او ته موږ ته زموږ په انسان ښکاری نه بتا کې څه خاصیت ته پیغمبري د دې باطل پرسو خلکو د پوخانه له شوبه اله بل دې انا سو خلک وي کنه لکه اله بل د حق ته معلوم دي زمونږ غنیکت نو معلومه سپینګری ته زمونږ پلاني سابق څه ته مولوی څه نو معلومه سپینګری ته ټول عمر هغه په علم کې تیر کړو او دا بس پکې وي دغه مولوی څه د ټول رقم ټاپ کړو او څوک د پاکستان په صد غټ مولا او څوک د افغانستان په صد غټ مولا هغه نه پوي دی له دې پوي هغه نوح علیه السلام ته وی ته زموږ په شان انسان په تګي څه خاصیت دې د خبرې کې دوی مو تسوي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي او نوح وی دا مرګري چې کوم ستای دم ټول رزیلان دي او ټول چې دین قمقلان خلک دي مرګري مستاج دې رس تکړه نه دي مالدار نه دي زورور نه دي دغه یې جیبون ته کې تلوا یعنی مطلب په حق باندې هغه سړی چې دغه مرګري سي چې دغه مرګري زوروري مالداري نسبی اوچتی نه ده د په حق باندې دا چې ملګری کمزوري نو ده په حق نه اجسا جیبته لګولې په بل څه کې هغه سوي چې کله نوح علیه السلام دعوت شروع کو او په دې خلکو باندې اثر کو ځکه چې قران او حدیث چې نن سبا څوک بیانې د رسول الله د امتینو په خلکو څنګه اثر کوي نبی چې یو پیغمبر لګي او هغه وحي بیانې کوم چې رب العالمین کړی هغه به څومره غټه سري نو چې کله د مشرانو ته پته ولګي چې د خلک رانه خرابوي ناغو سوي پاسي دا مشران کاروراني ما هذا الا بشر مثلكم ند نوح علیہ السلام مگر تاسو په شان یو انسان دی د مشرانو خبري شروع يريد ان يتفضل عليكم غواړي دې چې مشر شي پتا سبانه دا هغه حق نه ورول لپاره دا خبري خلک کوي نو نن سلام کوي او زه ګوره هر آیت نن سبا سره ترم دا د مؤمن طریقه ده چې د قران او حديث اوري د دین به عبرت او فائدې اخلي د نوح عليه السلام قصه الله کې بس تیر شو نه دا قصه مونږ ته الله کې یعنی زمونږ د لپاره به عبرت پروت دی
نن سبا هم دا شتي بابشي ګوره دا پلانې چې راغلی دی او دا تاسو ته وایي چې زه قرآن او حدیث بیانوم نور څه نشتي خو بس دغه جومات ته نه نیسي نور څه نشتي خو دی وایي چې دا خلک ماله تنخواه راکړي او پیسې راکړي نور څه نشته خو ځان مشهوري دا خبرې به شروع کړي همدغه خبرې د نوح علیه السلام د قوم چې کوم مشران دي هغوی وکړې به مخې ته څه ووایي ولو شاء الله لأنزل ملائکه کله غوښتلی وی نو د ده په ځای به یې ملایکه رالیږلی وی نوح علیه السلام یې وژللی و او د دې سره خو عوام ګورې خرابېږي دې خبرو سره هغه حق مقلان دي جاهلان دي نو چې ورته دا شبهې ور واچوي الله وی ملایکو ولې نه رالیږل ځه ملایکه به یې رالیږلی بیا ورته څه ګور دې خبرې ته غوږ کېدی ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين دا خبرې خو موږ نه دي اورېدلي چېرته د پلار او نیکه نه د دې سره عوام ډېر خرابېږي دې ټکي سره اما په خپله د مخکې ورځو کې د مولوي صاحب تقریر اورېدو پاکستان کې تقریر یې کوي دا وهابیان راوتي دي د اهلالحدیث یادول او زره د دا ووایم ګورې دا خبرې ګورې زموږ پلار نیکه چېرته نه دي کړي ګورې دا هغو نه دي کړي ولې هغوی نه پوهېدو کافرانو سو جاهلانو د دې سره د عوام په څه کې راشي په غیرت کې راشي ړانده او کاڼی کې به دې ټکي باندې ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين دا اوس عجیبه دلیل دی دوی سره نوح علیه السلام ورته وحي بیانوي او دوی جواب کې څه وایي وایي موږ خو پلار نیکه نه دا خبرې نه دي اورېدلې یعنې مطلب هله به یې منو چې زموږ پلار نیکه کړي دا نن سبا دا خلک شتي که نه الله په قرآن کې د بعضو خلکو مباره کې څه وایي وایي چې کله دوی ته وویلی شي چې راشي قرآن او حدیث ومنئ وحي ومنئ قالوا ويغوي بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا موږ خو به تابعداري کوو د هغه څه چې موږ پرې موندلي دي پلار او نیکه ازیات به کې څه وایي وایي دا زوړ به د نه هېر کړي او دا نوی به زده نه کړي وایي نوی یعنې سړی چې قرآن بیانوي دی نوی دین بیانوي دا قرآن اوس نازل شوی دی او چې سړی حدیث بیانوي چې رسول صم داسې ویلي نه دا نوی شو ښه او دی د مولوي صاحب کتاب یې راغستی دی 100 کاله مخکې لیکلی د دین زوړ دی د ده دا زوړ دی او زموږ دا څه شو صرف 1400 کاله مخکې نازل شوی دی هغه دین نوی شو د ده دا زوړ دی او مضبوط دی په بل ځای کې الله هم د دې خلکو باس کړی کوم چې وحي نه مني وی کله چې دوی ته وویلی شي چې راشي قرآن او حدیث نه دوی څه وایي قالوا وایي دوی حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا کافی دی زمونږ دپاره هغه څه چې موږ پرې موندلي دي پلار او نیکه بلکل بعینه دغه خبرې نن سبا کوي مولوي صاحب ته دې کار وکړه او زمونږ چې کوم دین موږ د پلار نیکه نه پاتې شي دغه موږ ته پرېږدو وایي داسې که نه وایي دغه خبر الله په قرآن کې الله څه وایي اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون که د دوی دا پلار نیکه نه پوهېدو نو بیا به دوی څه کوي که نه پوهېدو نو بیا جواب د دې جاهلانو هم دغه دی که نه پوهېدو موږ پسې روان یو خو پلار نیکه خو دي که نه پلار نیکه څوک پرېږدي الله وایي که جاهلان دي بیا به څه نه شي زموږ دې څه کار دی جاهلان دي که عالمان دي خو چې پلار نیکه دي نو خبره څه ده خبره برابر ده د پلار نیکه خبره به خوږلي همدغه مرض په چا کې و دا د نوح علیه السلام په قوم کې بیا څه ووایي د مشرانو عجیبه خلک داسې تلبیس یې وکړو دا سړی ډېر خطرناک دی چې تلبیس کوي دا داسې خبرې خلکو ته وکړي دا خلک شکیان غوندې کېږي إن هو إلا رجل به جنة منگ تا دیسی خکاری لکا پا دی سڑی بانی چی پیریانی پا دوی پیریان را غلی حد دا خبری روغ سڑای نکے نا کشرانی سکلو هغه د ځان سره خراب کړو کشرانو چې دغه غریبانان د دې مشرانو مقلدینو چې هغه ته سوي دی له خبره ومنله روان شو تباہ او برباد شو نوح علیہ السلام به دې کې مخکې سوي وي دوی په غوګونو کې ګوتې کې خو دي او کپړې په ځان راو او تکبر وکړو سره کې نه ستون دا یو سړي کې دومره تکبر لکه خبر د سره ستا اوري نه
د بغو کې د مرز ها زړه کې خودي سره دي چې کله دوی دا چل کړي نوح علی السلام به غوسه شوی خپل دعوت به پرې خو دي چې روز دوی لمنډه په غوګونه کې وسره به ګوتې کې خو دي او کپڑے به مخون راوچولي الله سوي وي نوح علی السلام وي ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما راو بلل دوی ښکار میدان کې کولو دعوت مې وته وکړو چې بدیم ونه منله ثم اني اعلنت لهم بیا ما اعلان کو دویتا واسررت لهم اسرارا پټي پټي خبرې مې وکړې دویتا په پټو خبرو سره ښکارې ونه منله بیا باري په نوح عليه السلام کور ته ورغی الله اکبر دې ته وي داعي چې دې خپل دعوت نه غلې کی بل فائدہ به کېدل چې داعي مختلف وسایل استعمالي کستا دعوت چې په جمعات کې ونه منو په ډیره کې به ومني کستا دعوت په کیسټ کې ونه چلی دو په کتاب به چلی کستا دعوت د عام خلکو کې نه چلیږي یو کسته کو خدای چې نو امید کیږي نه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نماوي دویتا بخانه غواړي درب خپلنا یقینا غډیر بخانه کون کې دې سوره خوږی خبري وته کې يرسل السماء عليكم مدرارا راو بلیگی باران پتا سو باندې شبي یا پر لپسې او دې کې د استغفار فائدې ذکر کړي او دا موږ مخکې وبینونه کې ذکر کړی چې د استغفار څه فائدې نیو فائدہ ده چې کوم سړی استغفار کوي او توبې وباسي په مخ او بخانه غوړي د الله نه الله به بارانونه راوري ويمددكم باموال وبنين او زیات بکی تاسو لره مالونه او زامن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او بغیر زیتان سولره باغونه او بغیر زیتان سولره نهرونه الله اکبر د استغفار معمولی کار دی انسان استغفر الله او فائدې دوه غټې دي مال بل الله درکې زامن بل درکې باغونه بل درکې ولی بل الله درکې بیا ته نوح علیه السلام وی ګور اسمه خو دعوت ما لكم لا ترجون لله وقارا سوجد تاسو لرا چې امید نساتي الله لره د عزت سوجد قوم چې تاسو عزت نکوي د الله سوجد قوم چې تاسو قدر نکوي د الله شو کوئی طریقه ولی تاسو دا خبر نه منئ ولی تاسو دا قدر نکوي موږ هم تاسو ته دا وایو چې ولی الله قدر تاسو نه کوي ولی تعظیم نه کوي خاص کرا کسانو ته چې د الله کلام ته نشي په جمعات کې مونږ کوي په موبایل وتکړنګي ولی تاسو قدر نه کوي د الله یو ځکه قرآن حدیث بیانول کیږي ولی تاسو د الله عزت نه کوي کله چې ځان له شپې یوازې کینی یا ځان په کمره کې او په ګاډي کې نشي ولی ته حرام تصویرونو ته ګوري ولی ته زنانو ته ګوري ولی پردو زنانو سره خبرې کوي ولی د الله عزت نه کوي چې کله سره خلک ناسي به نه کوي چې کله یوازې شي به کوي مطلب یې الله عزت نه کوي کنه وقد خلقكم اطوارا او حال دا چې هغه پیدا کړی تاسو په مختلفو حالونو کې یا حالتونو کې اوس دا هغه تر الله غلویواله بیانې چې دې د نسوي دعوت ومني نو ګوري الله تاسو مختلفو حالاتو پیدا کړی یعنی اول تنوي دا یو حالو به د غیر وطن منی قطری د یو حالو به د ویني ټوکړې شوې د یو حالو به د غوخي ټوکړې شوې به د انسان وی به وروته به ځوان بوډا ماشوم ویني به ځوان شونه بیا زورور شونه بیا بوډا شونه بیا مړ شو دا وګورئ د الله دی طاقت ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا ایا نګورئ چې څنګه پیدا کړی دی الله یا څنګه پیدا کړی دی الله واسمانونه لاندې باندې خپل قوم ته الله عظمت پزړونو کې کېنی چې ګور الله دومره غټ بادشاہ دی دومره زورور ذات ته نو خبر ولوم نه کنه
وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې د سپومۍ په دې کې رڼا وجعل الشمس سراجا او ګرځولې د نور ډیوه بلیدونکي والله انبتكم من الارض نباتا او الله رازرغون کړی تاسو د ځمکې نه پر رازرغون کولو سره ثم يعيدكم فيها بیا بواپس کی تاسو دغه ځمکه کې دوی پر بوله بیا مزي کته غواړي او کته نه غواړي ويخرجكم اخراجا او روباسي بتاسو پر وستو سره بیا به روباسي داغین پیدا کړی ناغیل وزي داغین او بیا را پاسي والله جعل لكم الارض بساطا او الله ګرځولې د تاسو لرزمکه خورا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دې د پر چې روان شي تاسو د دینه پلارو پراخو کې الله لرزمکه خورا کړی دا نرم کړی دا ټینګ کړی دا د دې پر تاسو به وګرځي تاسو به خپل ژوند تیر کړئ خدای نوح علیہ السلام دعوت ته نه نیم سو کال د دعوت روان دي دا غوښه اشاره ده خبرو ته نور د خبري سو کال روان دي نه نیم سو کال هغه ظالمانو ته جواب کې سوې قالوا او يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا اے نوح مارزي دي زمون سره ډېر زیات کړې مارزي الله سبحانه وتعالى بسورة هود کې دا خبره کوي نوح عليه السلام ته چې موږ سره د مارزي سکړي زیات ظالمان دي بیا ته سوي فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين نوح راولا غضب چې ته لوزونه کې موږ سره کوي ترشتینه دا وایي اخري خبري الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام ته وحي وکړه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ويستاثر نور خلق إيمان نروړي بس الله صفا خبرو کړه کوم چې ایمان نه وړي بس دغه نور نروړي نو نوح عليه السلام د خپل خبره مخې ته کوي الله ته وی قال نوح رب إنهم عصوني او نوح علیہ السلام اے رب زما یقینا دوینا فرمانی کړي د زما واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا او تابعداري کړي د داغه چې نه دې زیات کړي غلره مال داغه او بچی داغه مگر تاوان روان شي دي بچا بسي د چا سره چې مال ډیر دی او بچی ډیر دی او دغه مال او بچو په تاوان کې چوري دوی باغو به سره ودی پیغمبر خبري پرې خوري نن سبب د دنیا پرس خلک دغه شي نه د عالم خبره د نیک انسان خبره به ډیر بدلېږي خو چې کله څوک راشي او پیسې سره ډیر اندې به ولي او پاسي او جیتا سو دی خو جیتا سو اخو جیتا سو دی خو او چې هغه څه خبره کې بالکل تاسو خبره بالکل صحیح لکه ولې ته خبرې دي سیمانی وي مال وسه ډیر سو کوئی خان دے سو کوئی ملک دے سو کوئی پلانے دے وعلانے خد قرآن و حدیث دا خبر دے خواہ خنشو ناوی دوسر مال لیر دے کنا دا غدی دنیا پرس اللہ دے منگا دا خلقو دی صفاتون لیر سجدہ زلیل خلق دی ازمکی بدے مخبانی زلیل انسان آگا دے چی مخلوق تولیگی و پاسیگی دا مال دلاسا و دا زور دلاسا و دا بچو دلاسا دا زلیل انسان الله سبحانه وتعالى دی ذلت د موږ لري ساتي او چې کله په انسان کې دینداری راشي الله ولې عزت ورکوي دی بیا چاته ولېږي پاسېږي نه د پیسو د لاسه مال یا نور څه د لاسه بلکې خلک د دې عزت او قدر کوي دا به غریب انساني اس به سرم نه او خلک به عزت کوي خلک به قدر کوي دا به غریب انساني خو په مجلس کې د مخ کې مالدار خبرې نشي کولای دی به غریب انساني خو په مجلس کې د زورور او د بدمعشان او د دنیا کې ډیر مخ کې خلک د مخ کې خبره د خلې نشي راويسته د عزت وقار رعب الله د انسان لور کوي چې جدنه دینداری او کم سړی چې رب العالمین ته ځان محتاج کینو الله د مخلوقات د محتاجین ساتي
دا الله قانون دی. او کوم سړی چې الله د خپل خبره نه کوي او خپل محتاجي الله ته نه بیانوي نو الله به څه عذاب راولي؟ مخلوقاتو ته محتاج کی. عمر له دا غریب دغه خواره خوله نیولي او دغه په یو پسې منډې او بل پسې منډې ځکه چې رب العالمین یې پرېښودی. او کوم سړی چې رب العالمین سره رابطه ساتي نو الله یې مخلوقاتو ته نه ذلیله کوي او الله یې نه محتاج یې هغوی ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ صرف او صرف خپل ځان ته محتاج کی او الله دې موږ د مخلوقاتو د محتاجۍ نه الله موږ لرې ساتي. ومکروا مکرا کبارا او چلونه جوړ کړي دي دوی په چلونو لویو سره. الله وی چې نوح علیه السلام ماته دا وی چې الله دوی چلونه هم زما دپاره جوړ کړي وو، قسمه قسم چلونه د هغه د تنګولو د هغه د دعوت بندولو جوړ کړي وو. سبحان الله. نن سبا دغه طریقه ده چې څوک حق بیانوي د هغه د دعوت بندولو دپاره هر ممکن کوشش به د باطل پرست کوي، که هغه د حکومت په زور کېږي او که هغه د بدنامولو په طریقه کې او که هغه به بله په جنګ جګړې سره کېږي، خو د دعوت بندولو کوشش به کوي، چلونه کوي. بیا سوی وقالوا ویدوی لا تذرن آلهتکم مپریدی معبودان خپل، ولا تذرن ودا او مپریدی ود، ولا سواعا او سواع، ولا يغوث ويعوق ونسرا او مپریدی يغوث ويعوق ونسر لرا. دا پینزه بوتان دی او دا نیکان خلقو نوح علیہ السلام په قوم کې دا نیکان خلق. نو کله چې دوی مړه شو د شیطان ګوره څنګه راځي د دې خلکو ته په زړه کې دا واچولو چې تاسو کله عبادت کوئ نو د هغوی تصور په زړه کې راولي چې تاسو کې جذبه پیدا کېږي. دا وړنۍ مرحله او به تصور بیا ورو بیا ورته ګوره تاسو ګوره پوره دغه نشئ کولی نو د هغوی تصویران ولې نه لګوئ؟ تاسو کوم ځای کې تاسو عبادت کوئ د دې نیکانو خلکو تصویران ولګوئ نو هغوی وایي صحیح تصویران به ولګوئ، تصویران یې لګولي هغوی ته به کتونې عبادت کې به جذبه راتله. بیا ورته شیطان وایي د الله بندګانو تاسو څه کمزوري خلک یې ګناهګار، ستاسو دا خبرې الله ته نه رسي نو دوی ته وایي دوی به الله ته وایي. نن سبا مشرکان دا خبرې کوي که نه؟ موږ پلانې وایي زموږ او د الله په منځ کې واسطه د ذریعه ده. بیا به مثال ورکړي والعیاذ بالله وایي لکه باچا به چې سړی ځي اول وزیر پسې به نه ځي. د الله تشبیه ورکړي د دنیا د باچا سره. نو بیا به نوح علیه السلام په قوم کې د بوتان د دې انسانانو بندګي دا نیکان خلک دوی به کیسه ګناه نه د دوی په نوم باندې او په شکل باندې بوتان جوړ شو. هم دغه بوتان چې طوفان راغی هر څه الله ختم کړو، دا بوتان بیا وروسته د خلکو راوویستو نو د مکې مشرکین هم د دې عبادت کړی دی. ګورئ شروعات د دې بوتانو د چا په وخت کې شوی دی؟ نوح علیه السلام. او ختم شوي د چا په وخت کې؟ د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې. شروعات یې په هغه ځای شوي ختم شوي په دې ځای باندې دي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دی نه د هغه په دعوت سره الله سبحانه وتعالی بیا د بوتان بالکل ختم کړو. نو نوح علیه السلام وویل یا الله دوی یو بل ته کلک وصیت وکړو چې بوتان ګوره پرې نه دی. بوتان ګوره 9.5 کاله کې به څومره خلک مړه شوي، خو ټولو یو بل ته څه وصیت کړی دی؟ زه خو مړ کېږم خو ګوره دا بوتان پرې نه دی. دغه سړی ګوره خبرې کوي او ګډوډ نه شي. الله د دې بعضو خلکو تذکره کړې په قرآن کې څه عجیبه خبره کړې ده. وایي دوی څه وایي؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ممنئ خبره مگر دا هغه چا چې ستاسو ملګری او ستاسو په طریقې دا خبره منه. نن سبا دا خلک وصیت کوي ته خو زید او ابیانو ملک ته وګورې هلته مذهب دله خراب نه کړي. ها که ستا د مذهب خبرې کېږي نو بیا به څه دي؟ بیا منه خو ګوره ګډوډ دي نه کېږي. نوح علیه السلام قوم به یو بل ته وصیت کوي ګوره بوتان پرې نه دی. وقد اضلوا كثيرا او یقینا دوی گمراه کړي دي ډېر خلک. ولا تزد الظالمين الا ضلالا او مزیاتو دې ظالمانو لره مگر گمراهي. نوح علیه السلام د غصې نه څه شروع کړي؟ خیری شروع کړي. مما خطیئاتهم مغرقون د وجې د ګناهونو د دوی نه غرق کړی شو دوی. فادخلوا نارا نو داخل کړی شو ورته. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا
نو ونمو دوی د ځانونو دپاره بغیر د الله نه هېڅ مددګاران هېڅوک نو چې دوی سره مدد کړی د نوح علیه السلام خیري لا پاتې دی والله د عذاب تذکره شروع کړه مطلب دا مقام د غصې دی یعنی د هغه خیري خو لا پاتې دی مخکې څه وایي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اوی نوح علیہ السلام اے رب زما مپرید بزمک باندې د کافرانو نه هیڅ ګرځېدونکې نو سخت خیرې وکړي یو ګرځېدونکې به مپرید یا الله وي دا بس وي نوح علیہ السلام نو نو پکار چې خیرې کړې صبر به مخکې کړی یاره خو دې کسانو ته د سړي د وینو وخوټ کي چې 900 کاله هغه دعوت کړی ته راغلی نه معمولی کته بره شي نو اعتراضات په چا کې په نوح علیه السلام کې دویمه ده نوح علیه السلام دا خیري اله وکړي چې کله ورته الله صفا خبره وکړي چې ګوره نور ایمان دوی نه راوړي دا خبره موږ مخکې وکړه الله ورته وایي چې نور ایمان نه راوړي بیا ورته خیري وکړه انك تذرهم یقینا تک چرته پریدي دوی لره یضلوا عبادك گمراه بکی بندگان ستا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا او نه پیدا کیږي د دوی نه یا نه زیږي دوی مگر بدکار او لوی کافر د کافر نه چې پیدا کیږي کافر به یې کړي نو نوح علیہ السلام وی الله ختمي کوي که دوی پاتې شنو د خلک خرابای ستا بندگان به گمراه کوي د دوی نه چې پیدا کیږي هم د قشانی د نوح علیہ السلام خیری بیا نوح علیہ السلام مخکې سوئی رب اغفر لي ولوالدي اے رب زما بخانه کماته او مور او پلار زماته دې د ثابت شي چې مور پلار دغه سو د مسلمانانو او دا تم ثابت شو چې ځان لري دعا وکړو ډایرکټ پسې بچا لکوا مور او پلار لکوا د اوچته استیانی ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات او هغه چاته چې داخل شي کور زماته یا کشتۍ زماته ایماندار وللمؤمنين والمؤمنات او طول مؤمنان سړو مؤمنو خزوتا ولا تزيد الظالمين الا تبارا او مزيات ودي ظالمان لره مگر تبعي د خیری وکړي نوح علیہ السلام نو څه خیر الله به د خیری نه قبول کړي دي چې قبول کړي چې په ټول دنیا عذاب راوستو او الله وی موږ نوح علیہ السلام ته وحی وکړه چې وصنع الفلك باعيننا ووحينا کشتی جوړه کړه ځان له ولا تخاطبني في الذين ظلموا نوح ګره د کوم خلک چې تواکید مبارک ما سره خبري ونه کی ګره سپارښت ماته ونه کی نوح علیہ السلام کشتی جوړه کړه الله تعالی سوي قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين د هر سنه بکی دو جوړی کیناو واهلك خپل کور ولا چې کوم دیم ځان سره کیناو الا من سبق عليه القول مگر هغه چې کافران دي او هغه باندې عذاب په سره شوی هغه باندې خېجره ځان سره سوکو نوح علیہ السلام بیبي او هغه زوی نوح علیہ السلام یو بیبي مسلمانه ده او یو کافر نو دوی بر ځان سره نه خېجه ومن آمن او چا چې ایمان راوړی هغه بر ځان سره کشتۍ ته خېجه الله به ډېر عجیب خبره کوي وما آمن معه الا قليل او ایمان نو راوړی د نوح علیہ السلام سره مگر لګو خلکو یو روایت مطابق وکسانو بس صرف وکسانو 900 کاله کې ایمان راوړو او چې کوم زیات راغلي اتیا یزدا اتیا وای په 900 کاله کې اتیا مرګري ولا غسر دا ولبم باز مرګري وسره رسول الله یو حدیث کوي باز پیغمبران به قیامت پر ورځ راشي هیڅوک به سره نه یعنی داود به کړي خو یو کس ولو خبر نه منلي نو مو ته ولي داود پریدو او مو ته ولي چې نه امید کیږي چې خلک زموږ خبر نه مني ته کوشش کوه الله سبحانه وتعالى برحمو کې خلک واست خبره وبني چې کله هغه کشتی ته سور شو د ځان سره د زناور او د هر څه جوړه کېنول نو الله یو عذاب را وصلی سوی وهي تجري بهم في موج كالجبال الله وی دې چپی ویل کې د غرونو په شان چپی دا کشتی به ګرځیدا
آخر بیا الله امر وکړو وقیل یا ارض ابلعي ماءك ویا سماء واقلعي وغيض الماء. الله بیا موږ اسمان ته وایي چې ته اوبه ونیسه، ځمکې ته موږ وایي چې ته اوبه راکاږه. الله بیا څه وایي وقضي الامر واستوت على الجود. الله وایي د خبره چې کوم موږ کړې هغه پوره شو. واستوت على الجود، یو کشتۍ چې په جودي غر باندې ودرېده، هغه ټول څه شو؟ هغه تباہ و برباد شو. او نوح علیه السلام او هغه چې کوم مؤمنانو هغوی له الله نجات ورکړو. دې خبرې ته اشاره ده چې مؤمنانو له الله همیشه نجات ورکوي او کامیابي په دنیا او په آخرت کې د چا ده؟ د مؤمنانو ده. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې.